تا صرف نور واجبات دی نن مې درته پکې بل واجب وښوده واجب دي نو تاسو به وګورئ زموږ د امام خراجات څه دي دی په سایکل ګرځي که په موټر سایکل ګرځي نو چې په موټر سایکل ګرځي د پېټرول ته هم ضرورت دی او که دی په ګاډي ګرځي د سی ان جي ته هم ضرورت دی زموږ قاري احمد صاحب په منبر دا بیان کوو وایي د امام خراجات په قوم واجب دی دا د 1999 د 2000 خبره ده او هغه وخت کې دا لکس صابون ډېر مشهور ده لکس وایي زما د هفتې 2 لکس صابونونه لګي 2 لکس صابونونه مې لګي نورو سره به بیا وروسته ګورو ځکه چې امام یم هر لمونځ ته ځان ښه صفا کوم چې صفا درته ولاړ یم چې پاک درته مخکې ولاړ یم نه امام د خیرین خچن ولاړ خو چې ته الله اکبر نو د امام د لباس د اخراجاتو کم سے کم اوس دا سیستم الحمدلله خیبر پښتونخوا کې راوتی اگر چې حکومت هم یو اعلان کړی خو مولانا صاحب چې دا پیسې دغه ما اخلي د 10,000 روپۍ ما اخلي ما دا یې ځکه ویلي چې لږې دي په دې کار نه کوي ځکه وایي چې ما اخلي به هر حال خپل ذوق مطابق وایم نو کم از کم د امام د اخراجاتو خیال وساتو امام چې خو امام په یو منځ کې غلط شي په بل منځ کې غلط شي په بل کې غلط شي د جمعې په بیان کې غلط شي مختارانو ته استاد په منځونو کې او په بیان کې هم ملمانم راغلي غلط شي وی غلطي ګم بنا تاسو ما نو سپورې تاسو کړی چې تاسو کور کې څه حال دي مرګ مې زوی په هسپتال کې پروت د موت او حیات په کشمکش کې زما زوی پروت دی تاسو اوسه پورې ما نه تاسو کې چې ستا د زوی څه حال دی چې زه ستا امام ستا په حجره کې چې نوکري او ستا د حجرې د کټونو پیاړه ما راکاږي نو ته د هغه د هر څه خیال ساتې زه ستا امام یم تا سره دا احساس شته چې زما زوی په هسپتال کې پروت دی د ده به اوس څه کېږي زه په 4,000 روپۍ باندې د زوی علاج کولی شم وایه کولی شم نه کم سے کم دا به نه چې هغه کور به 100 روپۍ ورکوي دا به 100 ورکوي د واده کړي په سر باندې د واده کړي چې دا واده کړي هسې د ګپ کې واده کړي ولې نکاح د استاد تړلی نه وسه د واده کړي په سر باندې کم سے کم 100 روپۍ کېدی چې یو کور کې 3 واده کړي که 4 او که 10 دا را جمع کوي دینه که 10,000 نه دینه 15,000 روپۍ جوړي دي او که 20,000 جوړي دي په مسله ځان پوه کې تم کمیټې والی انتظامی والی په دې ډز نه چې هر څومره پیسې دې ته به د امام تنخواه نه وایي چې د استاد پیسې راوړه د استاد دا نوم دې د سر نه ورک کا وې دا د مسجد ماهانه تعاون به مونږ کوو او دا به واده کړي کوي نو دا پیسې چې راجمع شي دغه پیسو نه د امام تنخواه ته وباسه او د بجلی بیل د ټلیفون بیل د ګیس بیل دا چې څومره بیلونه او خرچونه دي او دا پکې لګېدلي رښتیا وایي دا پکې چې لګېدلي بجلی خرچ کېږي که نه خرچ کېږي دا بیل به مونږ محلې والا ادا کوو که نه به ادا کوو دا صرف د جمعې په ورځ د 10 روپو په چانده باندې دا خرچونه نه کېږي او دا مزید ما چې د مشر ته دا خبره وکړه دلته چې ماله په مسجد کې پنډ پکار دی هغه پنډ صورت دا دی چې تا سره کم سے کم په لکونو پنډ پروت دي په هغې کې ستا د امام د جومات په اخراجاتو کې پکې هم لګیا دي خرچ کوي ډیوټي کوي امام هم په مصله لګیا دي ډیوټي کوي هغه هم ډیوټي کوي دا هم ډیوټي کوي نو د دغه ډیوټۍ خیال مو ساته د دې ډیوټۍ خیال مو ساته او دا ضروري ده نو کم سے کم د مسجد انتظامي او کمیټې والا ته چې ما کم ځای د جمعې بیان کړي ما ته دا خبره کړې د امام عظمت مې بیان کړي د امام شان مې بیان کړي د امام ضرورت مې بیان کړي دي اور خلکو نه مطالبه دا کړ چې د ختم نبوت دفاع کوو به انشاءالله چې څوک په کومې پارټۍ کې کوم جماعت کې کوم تنظیم کې که چا تعلق ANP سره وي ANP کې ټولو باجو والا نه دي ښه دغه یو پکې صرف باجو والا دی نور ټول ANP والا ښه سوچه مسلمانان دي پښتانه دي خو د یو کس د وجه به ټول پښتانه نه خرابوي که د چا تعلق ANP سره وي که د چا تعلق مسلم لیگ سره وي که د چا تعلق PPP سره وي که د چا تعلق PTI سره وي چې کومې پارټۍ کې یا پکې دې سره زموږ څه کار نشته خو د ختم نبوت دفاع به څوک کوي کوو به انشاءالله د پیغمبر د ختم نبوت دفاع کوو علماو سرپرستی په خپل ځان ومنو د علماو احترام کوو د علماو عزت کوو او انشاءالله العزیز الله تعالی به ترتیب برابر کړي الله به انقلاب راولي په دغه ملک کې مونږ کې د ملک هم الله اسلامي نظام مونږ ته نصیب کوي انشاءالله العزیز او دا کائنات د الله دی دا ځمکه د الله ده دا اسمان د الله دی دا نور سپوږمۍ ستوري د الله دی دا ټول پاکستان د چا دی وایه الله دی نو چې د الله دی د چا نظام پکې پکار دی وایه د چا نظام پکې پکار دی قانون او آئین پکې د چا پکار دی لہذا رب سره تعلق جوړ کو د تبلیغ په نوم چې کوم نقل او حرکت کېږي تبلیغ والا نه د چا نه ووټ غواړي نه د چا نه نوټ غواړي نه د چا نه چانده غواړي وایه غواړي د تبلیغ والا جنډه شته جنډه چانده غواړي نه چانده شته نه ډنډه شته نه ووټ غواړي او په ټوله دنیا کې خور شوی انقلاب راشي زموږ نوښار کې اوس خو وفات شوي لیاقت میجر تاسو پیژنده که نه دا مشران سپینګیري وایي د سنتیز کلنډر هم پیژنده که نه د دې مشرانو آیډیل تیر شوي ځکه د دوی د زمانې و اوس خو پکې پېښور زلمي نوي راوتي دي بهرحال
ما سره لیاقت مجر ملو شو په اجتماع کې د لاهور تک سپین پټکی والے خولي ګیره ماته مفتی صاحب فلم انډستری کې مې په لکونو روپیاو ګټلې سکون نو هغه مردارې پلیتې نه مې توبه وکړه د دعوت او تبلیغ لار مې اختیار کړه الله سکون هم راکړه الله راحت هم راکړه هغه جنید جمشید چې په دې 14 اگست کې به ملي قومي ترانې وي دل دل پاکستان جان جان انډیا ماجر خو نه کنه وایا دل دل جان جان قومي ترانې به شهرت ورسره او دولت ورسره سکون نو دعوت سره زندگی بدل شو ابتبات حویلی سره داغه جهاز کرش آرمی فوجي پروتوکول داغه د جنازه وشو هر مکتبه فکر او د پاکستان هر اداري والا د جنید جمشید په مرګ باندې اوجړل کراچۍ کې جنازه شو قبر کم سے جوړ شي یو طرف ته د مفتی شامزی شهید رحمت الله علیه قبر بل طرف ته مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمه الله صاحب د تفسیر معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب د قبر په خوا کې د جنید جمشید قبر جوړ دی په 27 تاریخ زما پینډه کې بیان دی پینډه کې زما بیانو د پینډه شیخ او مربی پیر عزیز الرحمن هزاروی صاحب یو پروګرام کې موجود ما د جنید جمشید خبره بیان کې تذکرہ اخر کې وکړه ما ته هزاروی صاحب وی د جنید جمشید د غم په درېمه ورځ زه په کراچۍ کې تعزیت دعا ته فاتحې ته ناستم هلته کې وایي د جنید جمشید د کور نه د هغې د غم په درېمه ورځ د هغې د کور نه 90 جوماتونه د مستوراتو د الله په لار کې تشکیل شوي ژوند یم دعوت او تبلیغ و مرګ یم دعوت او تبلیغ و زندګي م په تبلیغ او د هغه مرګ هم خلکو دپاره د تبلیغ سبب او ذریعه وګرځېده نو تبلیغ به انشاءالله ټول کوو انشاءالله څلور میاشتې چې لاسې روزه کوم به شوقات به لګو او ستاسو مسجد کې د قرآن درس کېږي حدیث درس کېږي ګش مشوره بیان تعلیم کېږي که نه کېږي د قرآن درس کېږي په زیرمال تعلیم کېږي ګش کېږي وایم مشوره کېږي ختم خواجګان مراقبه کېږي مردان کې مې یو کس یم ستاسو مسجد د قرآن درس کې ماته چې اوجي د حدیث درس کېږي وي اوجي ویم ګش کېږي وي اوجي ویم تعلیم کېږي وي اوجي ویم بیان کېږي وي اوجي ماته د شپږ نمبرو مذاکره کېږي ماته وي اوجي ماته وي ما چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کېږي او ته ماته وایې چې اوجي ما ورته ته پکې پخپله موجود یې ماته وایي نه شته بس حافظ صاحب قاري صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب اجي صاحب کاکا ماما ممبر صاحب چیرمن صاحب کونسلر صاحب او امیر صاحب بس مرګري جوړاوي نو ته په کروز میزایل لګېدلي تبلیغ والا چې راشي مسجدونو ته کینو به ورسره انشاءالله جوړاوي کو به انشاءالله علماء او صلحاء سره حق پرست پیرانو سره ربط تعلق ساتو ذکر اذکار اهتمام کو د تسبیح اهتمام کو د مسجد سره اوس هم برپور انداز کې اخلاص تعاون کو آینده به هم کوو انشاءالله العزیز دغه ختمونه دي ختمونه حوالې سره اخري صورتونو تلاوت زه کوم هغه طالبات به تلاوت ته غوږ کېږي انشاءالله بیا به هلته نه هغې چادر پوشي وکړي